سلامونه. نن د پراګ زاړه ښار ته راغلیم. په تاسو باندې نن یو جادوګر ساعت ګورم چې پراګ د دې ساعت له وجې نه ډېر مشهور دی. دا د دیجی اندرشیر دی. نو له دیجې نه به ځمه ساعتونو ته، بس په امر به خامخا یو څه اخلم. د لارې په سر خواږه راغلل، د رنګارنګ چاکلیټونو او همداسې جیلیګانو او د خوږو دنیا. ماشومان چې راځي خامخا د هر چا چې وي دلته به یوه خواږه به اخلي او له ځانه سره به وړي. دا رنګارنګ خواږه دي په مختلفو قیمتونو باندې او یعنی ډیر مینه وال لري دلته. ډاکټران وایي چې خواږه صحت ته ښه نه دي، سړی پکې چاغیږي. نو حتما نن به یې وخورم، باندې بیا ورځ فرق نه کوي. دلته د سرو زرو دکانونه او د ښځو د خوښې شاپینګ دلته ډیر زیات دی. د چک کرسټل ډیر زیات مشهور دی او د جادوګر ساعت چې زه دا کوڅه تللې ده، دا دکانونه د کرسټل دي. دا دی د جادوګر ساعت مخې ته راورسېدلم. دا ساعت ډیر زیات پراګ ته ښکلا ورکړې. هر سیلګر چې راځي دلته چې نه سیل کوي هغه خامخا دا ساعت ګوري او دلته درېږي د دې جادوګري ګوري. دا ساعت کلونه لکه په سلګونو کلونه پخوا جوړ شوی دی او دا یو تاریخي ساعت دی. هر مسافر چې راځي د دې ساعت په اړه حتما یو څه اورېدلی دي، دلته عکسونه اخلي او دا د دوی زاړه ښار ته یې ډېره ښکلا ورکړې. په دې سیمه کې د باندې رستورانتونه دي، په دې کې خلک راځي چکي خوراکونه خوري او قیمتونه یې ښه لوړه بیه باندې دي. خلک ګوري چې د ساعت مخې ته ولاړ دي، په دې خاطر ولاړ دي چې په هره ګینټه کې چې ساعت پوره شي بیا دا پاس کړکۍ خلاصیږي او خلک تیریږي، دوی د هغه ساعت سیل کوي. دا د همدغه د ساعت شاوخوا سیمه ده، دلته لاندې رستورانتونه دي، خلک انتظار کوي شیبې شماري چې ساعت څه وخت پوره کیږي او ساعت خپل جادوګري ښیي. دا د ساعت سره نږدې یو بله زړه ودانۍ ده چې خلک چې دي د خپل پخواني یادګارونه ډېر ښه ساتلي دي. ګاډۍ دي، په دې ګاډۍ کې سیلانیان کینی او په دې ښار کې چکر وایي. نو زه څو وارې پکې کېناستلې یم خو ډېر ښه خوند کوي. د ساعت څنګ ته دغه یوه لویه میداني ده چې دلته د کرسمس په شپو کې ډېرې میلې او دکانونه لګیږي. دا د سیل و ساتري میداني ده. نو دا دی د جادوګر ساعت سیل مې په تاسو باندې وکړ. تر بلې ویډیو پورې اجازه راکړئ، د ځان خیال ساتئ، خوشحاله اوسئ.